کله چې عیسی یروشلم ته تله ډېر خلک به ورته راغونډېدل. خلکو د هغه نه غوښتل چې ورته د خلاصون لار وښیي او د خدای د پاچاهۍ په هکله ورته نور تعلیم ورکړي. دا سړی په رښتیا نبي دی. زما مالکه ما بچ کا. اے مالکه مونږ بچ کا. د خدای ثنا دې وي. مونږ ته سمه لار وښیه مالکه. خلکو هغه د مالک په طور قبلول شروع کړل. په یریحو کې زکای نومې یو معصول چې و د هغه دا تلوسه وه چې عیسی وویني، نو هغه ونې ته وخته او د ګڼې نه اوچت شو چې عیسی وویني. دغه سړی معصول چې دی. زر را کوشه زکایا، نن زه ستا کور کې میلمه کېږم. زما کور کې؟ د ده په کور کې به څوک پاتې کېږي. چې دا زکایي د عیسی څنګه پیژني؟ واورې زه خپل نیم مال خوارانو له ورکوم او کوما چانه په دوکه څه اغستی نو هغه له به یو په څلور ورکم. زه دا نه منم چې یو معصومچي به پیسې واپس کړي. دا نشي کېدی. نن دې کور ته خلاصون راغلی دی ځکه چې دا سړی هم د ابراهیم زوی دی. ابن ادم دې له راغلی چې ورک شوي ولټوي او بچ یې کړي.